السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. اندورونو تل خات آباد بریلی اوسئ. دغه ژوند خدای پاک موږ او تاسو ته راکړی چې بریاوې لاسته راوړو. هغه څه چې خدای پاک په موږ او تاسې لورینه لري، پیرزوینه لري، موږ ته راکوي، همدې ته رالیږلي یو چې موږ ته هغه بریاوې، هغه کامیابۍ چې خدای پاک یې غواړي موږ ته راکا لاسته راوړو. خدای پاک زموږ او ستاسو په فکرونو، په ذهنونو، په زړونو کې اچولی دي چې هر ښه شی خوښوو، خپل ځان ته قدر غواړو، عزت غواړو، لوړوالی غواړو، صفت غواړو، صحت غواړو، هر څه ښه غواړو. دی راته اتومات زمونږ په دې جسم کې ځای کړل او خدای پاک د دې درس راکړه. انبیا 1,40,000 کم و زیاتې راولېږل شي. خلکو تم دغه ګټې ورکئ. دا کوم چې ځان ته غواړئ خلکو ته هم ورکئ. نو عزیزانو، هیڅوک د ځانه کم مه شمېرئ. څه چې ځان ته غواړئ نورو ته هم غواړئ. که بریا غواړئ هیڅوک د ځانه کم مه شمېرئ. یو واقعه را په یاد شوه د موسی علیه السلام. موسی علیه السلام د خدای پاک سره لیدل کاته کول. نو یو ځل الله رب العزت ورته وویل چې سبا چې راځي او داسې څوک د ځانه سره راوله چې د تا نه ټیټي، د تا نه په درجه کې ښکته. دی ورته وویل ښه. موسی علیه السلام ورته وویل ښه. نو دی چې کله سحر شو په فکر کې شو چې اوس په ځان نه کم څوک پیدا کوم، هر څومره چې وګرځېد پیدا یې نه کړ. په یو ځای کې داسې راځي، درته مختصر کلیوالو په ژبه درته وایم. یو سپی ولید چې په من سپی و او ډېر حال یې خراب و. ده وویل چې یاره دا خو به د ما نه کم وي. روی نیوه او ځان سره چې 2 قدمه روان که فکر کې شو چې نه داسې نه وي چې خدای پاک د ما نه ناراضه شي، بیا خو زه د دې سپي نه هم بدتر یم. که راځي تر څو زه په خپله لارې سم یم، خو سمه ده چې د دې سپي نه خو زه ښه یم. او که یو ځل لار مخ غلطه کړله، انسان یم، نو بیا دا سپی په ما شرف لري. هغه یې پرېښود خو لاړه، د خدای درګاه ته حاضر شو. نو کله چې سلام وکړ خدای پاک ورته وویل چې څوک در رانه وستل د ځان نه ښکته. یا الله هر څومره چې وګرځېدم د ما نه ښکته چې ما فکر کړی وی څوک ما پیدا نه کړ. نو خدای پاک چونکې په هر شي باندې قادر دی ورته وویل چې هغه سپی وی یا الله هغه خو مې 2 قدمه راوست، خو بیا په زړه کې فکر شو که ته د ما نه ناراضه شي نو دا سپی د ما نه ښه دی. بیا نو الله رب العزت ورته ارشاد فرمایي دغسې معنی یې ده چې که تا دغه سپی راوستی وی ما به ته د دې پیغمبرۍ نه برطرف کړی وی. عزیزانو، راځئ چې په خپل حال فکر وکړو چې موږ څومره په کومې درجې کې یو. زموږ دینداري، زموږ علماء کرام، زموږ هغه کسان چې لږ په دین پوهېږي او هغه کسان چې ذکر، عبادت او یو څو نوافل کې او 15 وخته جمع کوي، هغه نورو ته څه فکر کوي؟ نور مخکې نظم قضاوت په تاسو. راځئ چې د دې تجارت نه، یعنی د دې ژوند نه هغه ګټې چې خدای خامخا موږ ته راکوي، خو مازې یو ذره باید فکر وکړو د خپل ژوند باندې، لاس ته راوړو
او نه چې په دې ژوند کې په دې تجارت کې تاوان وکړو هر څه د لاسه ورکړو خپل رب خپل ژوند خپل خوشحالۍ خپل بریاوې جنتونه او هر څه چې خدای موږ ته ساتلي داسې نه وي چې هغه د لاسه ورکړو الله مخاد و آباد لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته